باوري سرچینه وایي چې سویلي وزیرستان ماکین کې د جګړې پر مهال 14 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. لا سویلي وزیرستان څخه باوري سرچینو رسنیو ته ویلي چې تېره شپه د ماکین په لیټه سیمه کې وسله والو د پاکستاني پوځ پر یو مرکز برید کې 14 پاکستاني عسکر وژلي او 8 کسان نور یې ټپیان کړي دي. پاکستاني پوځ لا په رسمي ډول په دې اړه سند ویلي. رسنیو ته نن شنبه د مرغومي لومړۍ نیټه له سویلي وزیرستان څخه باوري سرچینو ویلي چې تېره شپه د ماکین په لیټه سیمه کې یوې لویې ډلې وسله والو د پاکستاني پوځ پر یو مرکز برید کې د جګړې پر مهال 14 پاکستاني عسکر وژلي او 8 کسان نور یې ټپیان کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دغه برید کې تر 500 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستاني رسنۍ خراسان ډایري هم په خپله ایکس باندې لیکلي چې په تیرو میاشتو کې په یو تر ټولو لوی برید کې د خیبر پښتونخوا د سویلي وزیرستان په ماکین سیمه کې 14 پوځیان وژل شوي او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه رسنۍ په خپل راپور کې وایي چې یو حکومتي چارواکي خراسان ډایري ته وویل د لیټه په سیمه کې یو امنیتي پوسته د شپې ناوخته تر بریده لاندې راغلی ده. په سیمه کې خپلواکه خبریال لال وزیر هم رسنیو ته ویلي دي چې د ماکین په لیټه سیمه کې د پاکستاني پوځ پر پوسته سخته جګړه شوې چې په پایله کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي چې تېرې څو ورځې په دغه سیمه کې د پاکستاني پوځ له لورې د وسله والو پر ضد چاڼیز عملیات روان وو. ماکین په سویلي وزیرستان کې د وسله والو تر ټولو لوی خوندي ځای ګڼل کیږي او تر دې وړاندې هم هلته په پاکستاني پوځ سخت بریدونه شوي دي چې درانه مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.